جان صاحب دا نظم فرمایشو کو خدای چې بل نظم زوې مو په الیکشن باندې خزت وی چې دا کم نظمیات کو هغه خو هغه دغه نظم وو وی چې ساجیبه شان الیکشن پته نه لګي دا وړې غړې دا ټول وطن پته نه لګي دا ورله غرمنه مسخوتن پته نه لګي دا ولاړ کوسه د بیوتن پته نه لګي دا سحر به یو شان ماخام بل شان ته به وې پوسټرې او زین نه و په یو بل بلګې دې پوسټرې د چا چا نه کو د چا پکې پیالې نه خوا د چا گازر و د چا پکې مولې نه خوا د یو بوجه و د بل پکې شکرې نه خوا چاره ته وې د یو سړی پکې ډیبرې نه خوا نو د چا چنچنه و د چا پکې پنجره نه خوا او د مولا ډولو د اجړا په مصله نه خوا سوک د زلو سوک د تحصیل ناظمان ولاړو سوک د جرنل نه سوک د یوت سوک د کیسان ولاړو دوا لکان به ونشپک به بوډاګان ولاړو سل وټونو ته به 200 کسان ولاړو الته یو کلی کې د یو کور نه سلور ولاړو دوی زامن ور سره پلار او مور ولاړو هر چا د خپل لیډر ناره د زنده‌باد وخلې د مخالف سړي چغه د برباد وخلې چا د پاټۍ چې غیستې چا د آزاد وخلې په جلوسونو کې چغه د فساد وخلې کلی په کلی چم په چمې تنازع جوړ کړو پر یو کور ار کوڅه کې پتنه جوړ کړه دا الیکشن نه دي چې څوک پکې دوکونه کی چې ضمیر خرڅ نشي ولار پکې پیسې ونه کی چې د یو بل گریوان ونه نسی لانجه ونه کی د الیکشن خو به د سر بیا مزه ونه کی مزه خدا کوي چې سر پکې په بل مات کې او کده بل نه ویني چې خامخا په خپل مات کې خدي په وټ باندې جنگونه هیڅ خبره نه ده دا په یو بل پسې غواخونه هیڅ خبره نه ده د سوک سپېړې گزارونه هیڅ خبره نه ده یا خو سرمات او یا غاخونه هیڅ خبره نه ده چې په قلار الیکشن په پښتونخوا کېږي نو د وټ نه وروسته تبصرې به بیا پچا کېږي پښتانه خخکاری بد نخکاری جګړو باندې چې الیکشن لړاوي خ په جپړو باندې ورزي په یو بل راټینګيږي نه په پړو باندې او یو بل سمشین کې په کوتکو لوړو باندې خلکو به وی جګړې نه دي دا د سپو کار دی خو اوس ماهران وایي چې نه د پښتنو کار دی او خیری باندې چې الیکشن نو خو چټي غولول دا خلک په امیدوارو باندې سه تنگول دا خلک په برش کابلا میخ پیشکش پلګ نه پویدل دا خلک داملا سنخي وي خاصه شرمول دا خلک نور قانون تانګار ترقی ملو شو الیکشن نو خو چټي غولول دا خلک په امیدوارو باندې سه تنگول دا خلک په برش کابلا میخ پیشکش پلګ نه پویدل دا خلک داملا سنخي وي خاصه شرمول دا خلک نور قانون تانګار ترقی ملو شو خو ماشاءالله مونږه پښتنو ته بدنیتی ملو شو یو نظم دی چې د چا وس نه رسی به هر کور کې غوسه وباسي او سو کور یریږي به هر خلکو نه چمړه وباسي د چا وس نه رسی به هر کور کې غوسه وباسي او سو کور یریږي به هر خلکو نه چمړه وباسي منم چې څه غریبانان بلک به هر یریږي خو کور چې یریږي نو غټان خلک اکثر یریږي که بعضې ښځې خاوندانو نه په اور کې سوځي بعضې سړي د خپلو ښځو نه په کور کې سوځي بهر خو پرېږده چې د کور کار مکمل پې کوي اخلې پخلې جارو وخل لوښي انزل پې کوي ورته په کور کې خپله ښځه امریکا جوړوي او نیختې نه ګرځي چې په سټې لوی دانه جوړوي د یو ملګري ښځه مړه شوه فاتحې له لاړم ما وی خدای دې صبر درکړي لاسنیوې له لاړم هغه وی چپ که په ارام میله سا واغسته او دا څومره ورځ ده چې الله رانه بلا واغسته هغه وی چپ که په ارام میله سا واغسته دا څومره ورځ ده چې الله رانه بلا واغسته خلکو ته وایم دا په دې پسې جمعې کومه نورې په ځان باندې زه پټې صدقې کومه اوس خو په خوب کې رئیسوره شي رپېږم ټول سمه شیبره ته به وامې خلیړچېږم ټول هغه ظالمه خو د بو کې مې ساتي هغسې او کله ناکله مې د شپې خوب کې سکونډي هغسې لکه خپسه راته سمه په مرۍ غلی شي او خوب کوم لکه اواز چې د دوبړۍ غلی شي چې را بیدار شم نو هغه سر خوړلي نه وي نیټورک مې بیزي وي بیخي رامن سګنلې نه وي نو خلاص نه نه یم مره شپه راله راځي په خوب کې په غځېدلو خپو مې خوب ته نه پرېږدي په خوب کې منم چې مړه د خو ستم باندې مړه نه دله چیړي مې هغسې په ما یې خوا سړه نه دله او مولا ویل ته هم یو ځای بیا به څنګه چلی چې نه زمرم او نه دا مرېدا به څنګه چلی نو انګاره څوک تنګ دي د ښځو د خرچو د لاسو څه ښځې جاړي په سرو سترګو د سړو د لاسو چې ستا په اوږو باندې وزګاره وي یوه پرښته
ستا په اوږو باندې وزګاره وي یوه پرښته او یوه لګیا وي تمامي ورځې بدي ولیکي او غیبت کوي وی په غیبت کې د خدای نه راولي او نو ولې ستاسې خیال دی چې دا هم درله نیکي ولیکي